دا د فایدې دپاره یاده کوي. په پردو زنانو باندې سلام اچول دا جایز دي، سلام اچول. اوس خو دغه زنانې چې کوم په رشته کې راځي او زی راځي منکر او دغه خو د فتنې یره پکې نه اکثر هم یو حال کې د فتنې یره کیدی شي چې اوس ته چې بچا سلام اچې هغه هم پیغله جنۍ او ته ځوان هلکې لکه مثال کې د تره لور شوه او د ماما لور شوه او تا ته پته دی چې د دې سلام نه فتنه جوړېږي بیا به سلام نه اچي ځکه چې هر هغه لار چې تا غلط ځي ته رسي هغه لار به په ځان باندې بندوي. ولا ویده وګوره وی دغه نه یې منع وکړه د سلام نه چې په خوله م سلام ما اچوه. او دا د شریعت مسله ده، بیانوي ده ته دا د شریعت مسله ده چې پردی زنانه پردی کې هغې هر قسمه زنانې هغې سلام اچول جایز دي چې شرط دا دی چې کله تی فتنه نه جوړېږي او چې فتنه تی جوړېږي نو بیا به سلام په یو بل نه اچوي، دین هم فتنه جوړېږي. او په دې بعضو خبرو باندې موږ په زور سترګې پټې کړي دي، یعنې د زنانه د اواز هم سړی ګډوډ کوي، خصوصا چې هلک زلمی هلکي او بیا چې واده مادی نه وي او بیا په دې دور کې د فیسبوک او د ټویټر او د ټیک ټاک په دور کې او جنۍ پیغله جنۍ یي د دوی دا غږ هم د یو بل دپاره فتنه جوړېږي، د دوی دا خبرې هم د یو بل دپاره فتنه جوړېږي. ولې د هلکان د جنکو د اواز نه خوند نه دي اخلي تې د جنکۍ د هلک د اواز نه خوند نه دي اخلي تې خوند. دلته چې فتنه جوړېږي د دې اواز نه نو بلکل دا سلام اچول پکار نه دی دوی دپاره. او چې فتنې یره پکې نه وي نو بیا په پردۍ زنانه باندې هم سلام اچولی شي، او هغه زنانه چې ته محارمو کې نه وي په هغې سلام اچولی شي. لکه دلیل پې دا دی حدیث کې راځي د اسماء بنت یزید رضی الله عنها روایت ته امام ابو داود امام ترمذي راوړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر تیر شو وعصبة من النساء قعود او د زنانو یو ټولګی ناسو فالوى بيده بالتسلیم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاس باندې اشاره وکړه او په هغوی سلام واچو. دا دلیل د جواز دی. دغه شان حدیث د ام هانی رضی الله عنها وایي چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله په هغه ورځ ورغلم په کوم ورځ چې مکه فتح کړې وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی غسل یې کو او د فاطمې رضی الله عنها هغې ورته کپړه نیولې وه پټ کړی و د خپل پلار وی ما پې سلام واچو فسلمت علیه ما پې سلام واچو. وی چې من هذه وی ما ورته وی چې ام هانی دا ام هانی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ده تره لوري ده بارک الله فیک د ابو طالب لور ده د علي رضی الله عنه خور ده. نو د تره لور په هغه زنانو کې ده چې هغې سره نکاح کېږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې سلام واچو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې ته په خیر وي. دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی.